درنو او ښاغلو سلامونه. نن هم پر کاپ درس لرو. لیکو کاپ واو ری. کاپ واو یو ځای کیږي او ری څنګ ته راځي، کور ترې جوړیږي. خو که کاپ وي واو او ټی وي څه ترې جوړ شو؟ کوټ. کوټ چې کوټتۍ ته هم ویل کیږي، یو ځای یو شي انبارولو ته هم وایي. ګورئ کاپ واو نه وروسته چې ری راله کور و، خو که له کاپ واو وروسته ټی راله څه جوړ شو؟ کوټ. نو دا تاسو جوړ کړئ چې کوټه څنګه لیکل کیږي. کاپ نون دال. کاپ نون لیکل کیږي، ډال پسې راځي. څه ترې جوړ سو؟ کنډ. کنډ او کپر چې وران ځای ته هم وایي. کنډ یو ډول مواد یا شی ده یا ماده ده چې ښځې په سرونو وهي، په تیره کلیوالې ښځې چې سر کوي. که کنډ ته دلته وروسته واو ورکړي څه جوړ شو؟ کنډو. کنډو نو تاسو خپله در سره ولیکئ، یعنې له ډل نه وروسته خاص یو واو غواړي او کنډو ترې جوړیږي. خو که کاپ وي ډال او هی وي څه جوړیږي؟ کډه. کډه چې کور ته وایي، د کور وړلو ته. کاپ واو ری و، کور ترې جوړو. که د ری په ځای دلته ګې کو بیا به څه شی جوړ شي؟ کوږ. کاپ واو ټی دی، کوټ ترې جوړ ده. که هی کو کوټه شوه. کاپ نون ډال دی، کنډ ترې جوړ دی. خو که دلته ری ورکړي کنډر به ترې جوړ شي. کنډر یو ډول وداني ته وایي. او کاپ ډال هی د څه ترې جوړه ده؟ کډه. درس په کور لرو. دا د باور کور دی. د باور کور. دوه کوټې لري. د باور کور خټین دی. خټین چې له خټو جوړ وي. کور. دا د باور کور دی. د باور کور دوه کوټې لري. د باور کور خټین دی. دا باور به هغه کو چې ستاسو ذهن کې هغه هم بیا را ژوندی شي. کور. دا د باور کور دی. د باور کور دوه کوټې لري. د هغه کور خټین دی. دا ول له همدې سکرین لیکي، وروسته یې له یاده ولیکئ چې مو یاد شوی که نه. د تورو تمرین کې بیا هم کاپ لرو. الف لام ی. کاپ الف لام ی سره یو ځای کیږي. کاپ الف ګډ راځي، لام یې څنګ ته ګډ راځي، کالی ترې جوړیږي. خو کاپ لام او ی شو چې الف ترې وغورځېده څه ترې جوړیږي؟ کلی. خو که لام وي ی وي کاپ وي او لام وي څه ترې جوړیږي؟ لیکل. څلور توري یو ځای سره راځي. خو که لام وي ی وي کاپ وي واو الف او لام وي بیا څه ترې جوړ شو؟ لیکوال. ګورئ کاپ الف لام او ی کالی. که کالی کوو دلته یې ورکوو. خو که کالی نه الف وغورځوو څه ترې جوړ شو؟ کلی. ګورئ لام یې کاپ لام دا شی سو څه ترې جوړ شو؟ لیکل. که لام ترې وغورځوې بیا یې بڼه بدلیږي، لیک ترې جوړیږي او لیکوال بیا دا شی ده لیکوال. که لام پسې یې ورکړي بیا به څه جوړ شي؟ لیکوالي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ.
پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.